اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د اسانتیاوو او په سیمه کچه د حکومتي ویاندویانو د ظرفیت لوړونې ملي کنفرانس نن پای ته ورسید. یاد کنفرانس چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په نوښت له تېرو 4 ورځو په کابل کې روان و، په همدې موخه نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې جوړ شوي مراسمو ته د ولسمشر د عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په خپلو څرګندونو کې په ولایتي کچه د معلوماتي بهیر لیږد پیاوړتیا او په دولتي کچه د ویاندویانو کار خورا مهم وباله. موازنه زیر رسانه‌های محترم و مردم افغانستان ببینن که کی در کدام سنگر قرار داره. از همون خاطر شما قهرمانایی هستین مثل نیروهای امنیتی وری، شما سخنگویا، شما مسئولین اطلاع رسانی دولت افغانستان که در صف مقدم در جبهه هستین. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د رسنیو برخې مشره نرګس مومند وایي چې د دې 4 ورځني کنفرانس اصلي موخه د دولتي ادارو لخوا رسنیو ته پر وخت او دقیق ډول د معلوماتو لیږد او اسانتیا رامنځته کول وو. البته د دې کنفرانس عمده علت همدا و ترڅو په راتلونکي کې ښې هماهنګۍ موږ رامنځته کړو. نو موږ باورمند یو، موږ هیلهمند یو چې راتلونکي لپاره به د موږ د ولایتي ویاندویانو سره د تاسو هغه ستونزې چې پخوا وې هغه به تر ډېره حده پورې به حل کړي. بلخوا په کنفرانس کې ګډون کوونکي ویاندویان وایي هڅه کوي او ژمن دي ترڅو له رسنیو سره پر وخت او کره معلومات شریک او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د افغان حکومت اصل مراعات کړي. او موږ بیا هم دې ته ژمن یو ولایتي ویاندویان په ډیرو سختو شرایطو کې هم توانیدلي دي ترڅو هغه څه چې د ولس حق دی د اطلاع رسول دي په خپل وخت حاضر شوي او خلکو ته معلومات او اطلاع رسونه کړې ده. مخصوصا در قسمت جنگ روانی چطور ما بتانیم که در مقابل این جنگ روانی و همچنان دفاع از وطن آماده باشیم و بیشتر فعالیت داشته باشیم. په کابل کې دولتي ویاندویانو ته وروستی ورکشاپ داسې مهال دایریږي چې ډیری وختونه افغان خبریالان له دولتي ادارو پر وخت د معلوماتو د نه لاسرسي په برخه کې شکایتونه کوي او حکومت له معلوماتو پر تېښته تورنوي.